بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله او امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. زما خوږو ملګرو د دې تل په څیر د یو نوي ښایسته ویډیو سره تاسو خدمت ته راغلی یم. هغه هم زموږ نن ورځ ویډیو د کاین ماسټر په اړه. انشاءالله ما د کاین ماسټر مکمل تاسو ته به زه د کاین ماسټر مکمل کورس وایم او ټول به انشاءالله سر ته رسوم. نن د کاین ماسټر اړوند اولنۍ ویډیو ده چې موږ کاین ماسټر کې څنګه کولی شو ایډیټ وکړو او ښایسته ویډیو جوړ کړو. هغه هم که هر څوک یو یوټیوب چینل ولري هغه باید یو څو پروګرامونه چې هغه باید حتما یاد وي، ځکه چې هغه یاد نه وي هغه نشي کولی خپل یوټیوب چینل مخته یوسي. لومړنی چې دی هغه باید کاین ماسټر مکمل یاد وي، ځکه کاین ماسټر کې ویډیو ایډیټینګ دی، څنګه ویډیو ایډیټ کړو، څنګه ښایسته ویډیو جوړ کړو. نو کاین ماسټر پروګرام ډیر مهم دی هغه چا لپاره چې یوټیوب چینل لري او یا همداشان غواړي یو ښایسته ویډیو ایډیټ کړي، نو هغه لپاره باید کاین ماسټر هغه باید زده وي. بل پروګرام دی هغه پکسل لیب دی، یعنی پکسل لیب هغه پروګرام دی چې هغه کې مونږ کولی شو چې د ویډیو پاسه عکس چې دی تمنیل چې ورته وایي او زیاتره به تاسو په یوټیوب کې لیدلی وي هغه چې دی د ویډیو د پاسه کوم عکس وي هغه ښایسته لوکس جوړ شوی وي، ډېر ښایسته، یعنی هغه خلکو توجه را جلبوي چې یعنی هغه ویډیو کلیک کړي او هغه ویډیو وګوري. نو باید دغه دوه پروګرامونه د څوک چې یوټیوب چینل لري حتما باید دا دوه پروګرامونه په یاد ولري او هغه مکمل زده کړي. نو زما خوږو ملګرو دا ما غوره وګڼله تر څو راشم تاسو لپاره کاین ماسټر کورس شروع کړم او هغه نه تاسو هم فایده واخلئ، تاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ او د هغې د لارې یو څه فایده ترلاسه کړئ، خپله وړتیا نورو ته وښایئ. یو څوک چې یو څوک فایده شي تاسو نه یو څه زده کړي، دا به یو څومره ښه خبره وي او ستاسو ته به هم خیر رسیږي، بل چا ته هم چې ځکه ستا یو کوم هنر زده وي هغه ته بل چاته وښایي، نو دا یو څومره نیک کار دی. د دې د لارې به هم ته مشهور شي، هم به ته دا فایده ترلاسه کړي چې یعنی یو بل چا سره به نیکي وکړي، خپل هنر به ورته وښایي، هغه تاسو ته شاید نورو برخو کې به کار راشي. نو زما خوږو ملګرو نن ورځ ویډیو چې ده هغه کاین ماسټر په اړه ده. کاین ماسټر مکمل ویډیو به زه تاسو ته انشاءالله ټولې اپلوډ کوم په خیر سره. نو خوږو ملګرو ویډیو شروع کوم، نو خو له تاسو یوه هیله لرم چې زما یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره ډاونلوډ کړئ. که چېرې تاسو کوم ویډیو باندې کوم ځای کې پوه نه شئ نو بیا تاسو کتلو انټرنیټ ته حاجت نه وي چې تاسو بیا انټرنیټ مصرف شي، نو ویډیو هم ډاونلوډ کړئ ځان سره او هم نور ملګرو سره شریک کړئ چې هغه هم ترې فایده واخلي او یو څه ترې زده کړي. نو تاسو به لومړی کاین ماسټر شاید تاسو ډاونلوډ کړی وي، زه به که چېرې تاسو غواړئ هغه کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ چې لوګو ونه لري نو هغه به هم بیا تاسو کمنټ وکړئ، زه به تاسو ته طریقه وښیم. خو شاید ډېرو کسانو ډاونلوډ کړی وي چې لوګو نه راځي پکې، ویډیو چې ایډیټ کړي نه بعد لوګو نه راځي، یعنی کاین ماسټر خپله لوګو وي په د ویډیو کونج کې راځي، نو هغه څنګه باید ختمه کړو. نو هغې دپاره بیا انشاءالله بل وخت ویډیو تاسو ته جوړوم. خو شاید تاسو ټولو کاین ماسټر ډاونلوډ کړی وي، ما سره خو کاین ماسټر چې ډاونلوډ شوی دی هغه هم یو پښتون چې دی هغه ایډیټ کړی دی، ډېر ښایسته کاین ماسټر دی، هماغه کاین ماسټر دی خو فقط ایډیټ کړی په دې خاطر چې لوګو هم نه راځي او نور فایده هم لري. دا کاین ماسټر چې دی شاهین ستومان په نوم دغه کس ایډیټ کړی دی. نو تاسو به دغه کاین ماسټر خلاص کړئ، کله چې مو خلاص کړو نو دلته دغه علامه ده ګورئ زه کرښه ترې تاوم، دغه به تاسو وهئ. صحیح ده، دا مو چې کله ووهله دلته درې اپشن راکوي، یو چې دی هغه سایز دی یعنی موبایل چې تا وکړي هغه سایز کې ویډیو باید تاسو غواړئ جوړه کړئ. که موبایل مقصد سیده موبایل سکرین وي مکمل نیغه ویډیو وي داسې غواړئ، که مکمل مربع شکل باندې ویډیو جوړول غواړئ نو زیاتره ویډیو چې ښایسته راځي هغه 14 په 19 کې چې دا هغه ډېر ښایسته راځي دا ویډیو، نو تاسو به دغه کلیک کړئ. صحیح ده، کله چې مو کلیک کړو نو دلته یو شان بله صفحه راځي، تاسو کوم عکسونه دي
هغه څومره فولډر دي هغه راوړي. دلته تاسو باید لومړی څه وکړئ، دوه خبرې دي. که چېرته تاسو غواړئ یو بیکګراوند انتخاب کړئ، یعنې په داسې یو عکس تاسو ایډیټ کړی وي یا جوړ کړی وي چې هغه کې هغه ویډیو په یو کونج کې ولګوئ، یا زیاتره وخت تاسو به کومه ویډیو لیدلې وي چې هغه یو موبایل فریم وي او په هغې کې فریم کې یو قسم دا ویډیو جوړه کړې وي چې هماغه صحیح شکل باندې ورسره راوستي. نو هغې دپاره باید تاسو لومړی بیکګراوند انتخاب کړئ. بیکګراوند به انتخاب کړئ نو بیا به هغه ویډیو تاسو راوړئ. زه بیکګراوند ورته انتخاب کړم. ما یو څه ایډیټ کړی دی، زه به تاسو ته وښیم چې هغه ویډیو ما بیکګراوند دپاره ما کوم تصویر ایډیټ کړی هغه زه تاسو ته اوس وښایم. نو هغه به زه تاسو ته راوړم. دا ګورئ خوږو ملګرو، دا چې دی دا یو بیکګراوند شو. ګورئ دا ما ایډیټ کړی ښه. دا به داسې کش کوئ. که غواړئ چې دې کې د سکرین ریکارډ ویډیو راولئ، یعنې ما خو دا جوړ کړی د سکرین ریکارډ دپاره دی، نو بیا به تاسو څه وکوئ چې دلته به تاسو لیر ووهئ. دا ګورئ لیر، دا تاسو کلک کړو. دلته بیا تاسو میډیا ووهئ. میډیا مو چې ووهله، دلته به تاسو هغه ویډیو چې تاسو په سکرین باندې موبایل سکرین ریکارډ کړی وي هغه ویډیو راوړئ. نو دا هغه ویډیو به کلیک کړئ. کله چې مو ویډیو کلیک کړله، دلته کولی شي دا ویډیو وړه غټه کړئ، وړه کړئ، هر ځای ته یوسئ. ګورئ دا خپل اندازه ما ورته جوړ کړی چې داسې یو ښایسته، ګورئ څومره ښایسته شکل باندې پکې راغله. که غواړئ دا ویډیو مقصد دې کونج ته راولئ، ځینې ویډیوګانو فریم موبایل فریم راوړي، هغې کې داسې جوړه کړي، داسې ورته برابره کړي، نو هغه هم کولی شي. لومړی طریقه ده. نو بله طریقه په دې ډول ده چې که چېرته تاسو بیکګراوند ورته را نه وړئ، بیکګراوند را نه وړئ، نو میډیا ووهئ او ویډیو راوړئ. نو بیا ویډیو چې دی مونږ نشو کولی چې یو ځای نه بل ځای ته بوځو پکې. ګورئ دا ویډیو زه به هر څومره کلیک کړم خو نه ځي. نو هماغه ویډیو په هماغه شکل کې 14:9 کې به وي او کولی نه شو چې ویډیو وړه کړو یا غټه کړو یا په موبایل فریم کې راولو. نو دې دپاره دغه دوه اپشنې وي. ورپسې چې دی بل اپشن دی مونږ سره لیر دی. لیر نه کولی شو مونږ لومړی اپشن تشریح کړو چې اپشن میډیا نه مونږ اول به ورته بیکګراوند انتخاب کړو، بیا میډیا نه، د لیر نه بیا میډیا اولنی اپشن چې دی دې نه بیا مونږ ویډیو راوړلی شو، خو بیا ویډیو وړوکې غټه کولی شو. صحیح ده. دویم چې دی افیکټ دی. افیکټ چې دی، افیکټ تاسو ووهئ. دې کې که چېرته تاسو ویډیو زیاتره ویډیوګانې لیدلې وي، هغه کوم ځای چې پاسورډ ورکوي یا کوم بل څه ورکوي، نو هغې باندې داسې خړوالی راولي. ګورئ زه اوس دې باندې یو قسم خړوالی راولم. ښه دا نه، زه به یو ځل د دې ویډیو اواز چې دی کم کړم چې مشکل جوړ نه شي. ښه ګورئ دا ویډیو چې دا صحیح ده. زه داسې روانوم، پلی کوم چې د خپله خړوالی راځي. تاسو خپله وګورئ. دا ګورئ هر څه خړ شول. که غواړئ چې دا یو محدود ځای خړ کړئ، یعنې یو لږ ځای وي هغه تاسو داسې خړ کړئ، نو دا ګورئ داسې کرپ کولی شئ. ښه زه غواړم دغه اندازه دا ځای چې دی خړ شي، هغه پاس همداسې پاتې شي. که غواړئ لږ یو څه وخت پورې، یو څو سیکنډه پورې خړ شي، بېرته به صحیح شي، نو هم بیا وخت ورته کمولی زیاتولی شي. نو دا به تاسو داسې کلیک کړئ. ګوره خپله وښیي دغه لاندې دوه اپلیکیشن به خړ شي، دا نور پاس پاتې شو. نو دا د دویم اپشن شو. او بل چې دی په لیر کې اورلی ده، اورلی اپشن دی. اورلی د لارې مونږ کولی شو چې سټیکر یې راوړو. ښایسته ښایسته کوم سټیکر وي زیاتره ویډیوګانې کې کوم ځای پټ کړی وي پې هغه هم داسې راوړلی شو. زیاتره تاسو به لیدلي وي. نو دې د لارې دغه سټیکر دي چې کوم ځای باندې لګوئ دا راوړلی شي. صحیح ده. نو دا هم اسانه دی. عادي اپشن دی، دومره سخت نه دی، اسانه دی، خو تاسو لږ یو څه تجربه غواړي. بل چې دی ټیکسټ دی. ټیکسټ نو دا چې دې د لارې مونږ کولی شو خط راوړو په ویډیو کې، یعنې مونږ خط ولیکو پښتو هم هر څه لیکي، نو تاسو بیا لیکلی شئ او هغه راوړلی شئ. فرض مثال سلام داسې یو څه خط ولیکي، نو غواړئ چې دلته دا خط چې دی دا دلته راشي او ما سره، نو بیا چې کله ویډیو روانه وي او
نو دلته تاسو کولی شئ چې داسې خط راولئ. ګورئ زه دا ویډیو داسې وروسته کوم بیا پلی کوم. نو یو چاته یو څه مقصد ویډیو وي غواړئ چې ورته ولیکئ چې بس دلته دا ځای ووهئ، یعنې خبرې نه کوئ، لیکل ورسره راولئ. نو دې ځای نه کولی شئ لیکل راولئ. که غواړئ لیکل ایډیټ کړئ نو هم ایډیټ کولی شئ. دغه پاس دې ځای نه رنګ ورکولی شئ. دلته به ورته رنګ ورکړئ، دا رنګ او دا هم داسې لاندې چې راښکته شي. دلته آوټلاین دی هغه هم ورته ورکولی شئ چې څومره اندازه کې راشي. دلته آوټلاین چې یعنې د خط شاته کرښه چې وي د څنګ کې دا ګورئ د سپینواله غوندې کوم رنګ چې ورته انتخابوئ هغسې کولی شئ. نو دا هم خط ایډیټ ته بیا تاسو خپله پوهېږئ چې څنګه ایډیټ وکوئ. دغه اپشن دی دا لاندې شډو دی، یعنې سیوره غوندې راولي ورسره، داسې سیوره غوندې شاته ورسره راځي. اوس نه ښکاري خو زه ورته سور رنګ انتخابوم شاید ښکاره شي. دا ګورئ شاته سوره غوندې ګورئ تاسو دا ښکاره کېږي ورسره. نو دا بیا تاسو ورته راوستلی شئ، خپله ایډیټ هم بیا نور خپله کوئ. فقط یو ځل اپشن تشریح کوم تاسو ته. ورپسې چې دی ورپسې اپشن چې دی هغه هینډ رایټینګ دی. هینډ رایټینګ معنا څه؟ هینډ رایټینګ معنا د مونږ کولی شو چې یو اپشن غواړو، دا اپشن چاته په نښه کړو. نو دلته لومړی رنګ ورته انتخابو، رنګ ورته سور انتخاب کړو چې مقصد یو چاته څه په نښه کوو نو سور رنګ باید وي. دویم چې دی دې پلو دغه وکټور علامه چې د غشي علامه دلته به تاسو ورته خپل یعنې څه ډول ورته په نښه کړئ. که غواړئ چې دایره ترې تاو شي نو بیا به تاسو دغه لاندې دایره ووهئ. ګورئ دغه دا به تاسو بیا داسې کوئ، دا یعنې کوم ځای کې غواړئ چې تاو کړئ د کرښه بس هغه دا ورته ووهئ. که نه غواړئ چې بل چې ورته په نښه کړئ مقصد د غشي علامه ورته ورکړئ، ورته دغسې هغه غشي علامه ووهئ، دلته دا ووهئ. که غواړئ چې دا ډېر خط ډېر نری دی نو دا لږ غټ شي، دلته به بیا تاسو ورته خپل اندازه وټاکئ. ګوره ولیدلې ده. که غواړئ چې بیخي نور هم غټ شي دا بل. نو دا د هغه اپشن. که غواړئ خانه غوندې کرښه ترې تاو شي نو بیا د دې لارې تاسو کولی شئ. ګورئ دا ډېر غټ شو، زه ورته دا سایز وړوکی کوم دا. نو د دې لارې بیا تاسو کولی شئ چې کرښه ترې تاو کړئ. بل اپشن چې دی دلته دې سره بیا اریزر دی، مقصد کوم ځای پاکوي هغه بیا بېرته پاکېږي. او بل چې دی دې پسې بل اپشن، دا اپشن خو لیر مکمل تشریح شو. دې پسې راځو بل څه تشریح کوو چې هغه دی ریکارډ. یعنې ریکارډ د لارې مونږ کولی شو چې دلته مونږ یو څه ریکارډ کړو، یعنې یو ویډیو مونږ کړې ده او هغه غواړو چې مونږ ورته تشریح کړو، مقصد چې ورسره خبرې وروسته سیف کړو. یعنې عکسونه وي لیکل هم کړي وي، بیا غواړو وروسته ورسره خبرې سیف کړو نو بیا دغه ځای تاسو کولی شئ چې سیف کړئ. بل اپشن دی میوزیک. میوزیک مونږ کولی شو چې دې دپاره ښایسته میوزیک راوړو، بیکګراوند ساز راوړو، مقصد یو قسم خبرې وي چې وي ساز وي در سره سندره وي نو ویډیو د لاندې ویډیو سره مونږ راولو. مقصد دا ده که غواړئ چې دغه یې کوي نو بیا ورسره راوستلی شئ. هر یو چې وغواړئ دا بیا ورسره راوستلی شئ. صحیح ده، هر یو چې کلیک کړئ. بل اپشن چې دی دې نه بعد چې دی مونږ په ویډیو کې لرو هغه به مونږ په ویډیو کلیک وکړو. لومړی چې دی قینچي ده، یعنې مونږ غواړو چې دا ویډیو دلته کټ کړو، یعنې دا ځای اضافه دی. دا قینچي به تاسو ووهئ. دلته که چېرته لومړی اپشن ووهئ نو یعنې دې خوا چپ طرف ته چې کومه د دې کرښې نه چپ خوا ته ویډیو پاتې وي هغه به ډیلیټ شي. ګورئ دا دې خوا ډیلیټ شوله. بیا او که غواړئ چې دې خوا ته ویډیو ډیلیټ کړئ نو دغه قینچي به ووهئ او دغه دې خوا دویم اپشن به ووهئ، ناخوا ویډیو به ډیلیټ شي. او بل چې دی همدې قینچي کې دریم اپشن چې دی هغه کټ کول دي، په منځ باندې هغه ویډیو دوه ځای کېږي نو هغه دریم اپشن دی. دا ویډیو ګورئ جدا شوله، زه به یې ته سایز لږ به نږدې کړم. دا ګوره بیله شوله، ښه دا ویډیو بیله شوله، دوه ځای شوله. یعنې مقصد دې ته مونږ سپیډ ورکولی هم شو، زیاتولی هم شو. که چېرته تاسو غواړئ دا ګوره سپیډ ورکول کمول نو دا هر څه بیا تاسو خپله وکوئ. او بل چې دی په قینچي کې بل اپشن چې دی هغه لاندې یو بل اپشن دی څلورم چې هغې د لارې مونږ کولی شو چې ویډیو
کدا چیرته کلیک کړو نو په کوم ځای باندې چې ولاړ یو دغه عکس به یوازې عکس به پاتې شي او ویډیو منځ کې به عکس پاتې شي او یو خواته هم ویډیو جدا شي بل خوا جدا شي. ګورئ تاسو به دا اوس وګورئ دا ګورئ دا په منځ کې دغه چې دی عکس شو دا یوازې یو عکس شو ها عکس هونته کې شو اضافه شو او د هم ویډیو شوله او خواته هم ویډیو شوله نو دا بل طریقه وه په دې کې چې د نور څه بل څه خاص نشته ویډیو وګدیږي ان شاء الله په بل ویډیو کې تاسو ته زه کوشش کوم په 2-3 ویډیوګانو تاسو مکمل 3 ویډیوګانو تاسو مکمل کین ماستر کورس پورا کوم نو بعد لته بیا ټریکونه دی هغه هم ټریکونه د پر بیا نور دغه کوم ویډیوګان شاید جوړ کوم چې څنګه ټریک سره کوم جوړ کو دا سی ویډیو زیاتره کین ماستر کې په یوټیوب کې راځي کین ماستر ټریکونه ډېر خسته دي زبردست دي نو تر بل ویډیو په خلاص باندې خوشاله سو کړه ابادس.